کوم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه. نو سټارټ اخلو. سارا ملون، دا سارا ملون یو نوم دی. راځو لاندې this is سارا ملون، دغه سارا ملون ده. she is married، دی واده شوې ده. and this is her family، او دا د هغې کورنۍ ده. their house is in San Francisco، د دوی کور په سان فرانسیسکو کې دی چې دا یو په امریکا کې یو ایالت دی. she is a doctor، دی یوه ډاکټره ده. Sarah hospital is in downtown، د سارا هاسپیټل په ډاون ټاون کې دی، یعنی لرې دی. Brett is Sarah's husband، Brett د سارا خاوند دی. he is a bank manager، هغه د یو بانک منیجر دی. Brett office is in downtown too، د Brett دفتر هم په ډاون ټاون کې دی. رضو لاندې our children are Eva and Andrews، Eva زمونږ ماشومان Eva او Andrew دی. Eva is 15، Eva 15 کلنه ده. she is at Lincoln High School، دی په لینکلین های سکول کې ده. Andrew is 19، Andrew 19 کلن ده. he is at the University of California، هغه د کالیفورنیا په یو پوهنتون کې دی. we are all happy in San Francisco، مونږ ټول خوشحاله یو په سان فرانسیسکو کې. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. لایک او شیر یې کړئ.